السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محترم ستنه کړې ده چې څوک پیسې لري او څه غواړم چې تر ځان له مخه یې کمه په یو خیر جاري کې یا استعمال کړم، په مسجد جوړولو کې یا فقراو ته ورکړمه. زامن مې وایي اباد دي، لوڼې مې دی ځای ورکړي دي چې زما پیسو ته ضرورت نه لري، نو که زه دا ټولې پیسې نه خیرات کړم په دې کې خو شرعاً څه مشکل نه وي. نه محترم هېڅ مشکل نشته. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې څه اولاد ورپرېږدئ چې اولاد مو په فقر اخته نه شي، نو دا چې ستا اولادونه اباد دي بیا هېڅ مشکل نه لري. دنیا تر ځان له مخه باید موږ ته چې مرو فقرا او مساکین مړه سو، هلته به مو حساب کتاب کم وي، ځکه د هر روپۍ حساب کېږي. او دغه رنګه اولادونه نه اهله وي، سړی په پوهېږي چې زما وروسته به نو دوباره ښه چړچي و میلې کې وکړي، هم باید سړی دنیا ځینې مخه کړي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ یو ورځ امر کړلو چې دوی خیراتونه وکړي. دی وایي ما یې څه پیسې درلودې یا مې څه شی درلودې، فقلت اليوم اسبق ابا بکر، نن ورځ به ته تر ابي بکر له مخه کېږي، دی خو مسکین دی شی نه لري، ته یې څه پیسېګۍ روپیګۍ لرې بس ورسه. نو دی پیسې مې نه مې راواخېستې، نه مې کور کښېښولې، را مې وړلې. فجئت بنصف مالي، نیمۍ پیسې مې راواخېستې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل ما ابقیت لاهلک، یو اولاد ته دې یو شی پرېښوی، یو مال قلت مثله، دغونه مې پرې ایښي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کور ته تللی و چې څه و هغه یې رااخیستي وو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ما ابقیت لاهلک، ایا اولاد ته دې یو شی پرېښوی؟ دی څه ورته وایي ابقیت لهم الله ورسوله، الله ورسول مې ورپرې ایښي. عمر بن خطاب فرمایي رضی الله تعالی عنه، فقلت ما ویل لا اسابقک الى شیء ابدا، تر تا زه په هېڅ شي کې همیشه نسم له مخه کېدلی. نن ورځ ما ده بهتري وه چې زه پر تا ځان لوړ کړم، خو نه کېږي. حدیث 1488 صفحه 106 باب نمبر 4 سنن ابي داود جلد نمبر 3. نو دنیا باید سړی مخ ته واستوي. که سړي دنیا ځان شاته پرېښوله، دی ورڅخه مخ قبر ته ولاړې، دا انسان هلاک شو. او که سړي دنیا واستوله و قبر ته آخرت ته او دی پسې ورغلی، هلته به هغه دنیا ډېره نفع او ګټه ورته وکړي، ځکه دنیا وایي 3 ډوله ده. دنیا پر 3 قسمه باید استعمال شي، وخوړل شي، آخرت ته واستول شي او شاته پاته نشي. دا د دنیا حالت دی. نور خو نو امام شراني رحمت الله علیه وایي حلالها حساب و حرامها عقاب، د حلال دنیا حساب ورکوه، د حرامي دنیا بیا عذاب کاټوه. نو دا بعضو خلکو ته سپین ږیري خلک لا هم په دنیا باندې اخته یي، ګټي. دا باید له دنیا استفا وکړي، چې څه دنیا لري زامن یې اباد، هغه دنیا باید مخکې واستوي و قبر ته، او دی باید فقیر و غریب مړ شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.